انتظار یو زړې په لښکرو لرو موږ د جنګ خلک لرو همدا خبرو لرو موږ د جنګ خلک لرو همدا خبرو لرو
مولوي صاحب الله دې په عمر کې برکت واچوه. امين. تاسو سره تاسو دې الله راته ژوندي لري، الله مو په هر ډګر بریالي لره. سجاد مولوي صاحب محترم ډیره مننه. الله دې ونرو. حیدري یاره محترم سجاد صاحب واقعا چې ډیر خوند وکړو. سجاد صاحب ستاسو او د حیدري صاحب او درویش صاحب او د نورو ترانخوانانو ورونو دا غږونه د دښمن په زړه داسې پورې اوري وځي لکه غشي. تاسو ته تلپاتې بریاوې او کامیابي غواړو. الله تعالی مو ونازوه. او یقیني چې تاسو اسلامي امارت البلان یاستئ. ډېره مننه. ولا مسپارم. الله مو عزت وکړه چې سټوډیو ته راغلی د موږ دعوت. ملګرو یوه یادونه بله کوم. ملګرو یوه یادونه کوم، لایف شیر او د اسلامي امارت د سیاسي دفتر غړی محترم حافظ انس حقاني صاحب هم را روان د سټوډیو ته. نو تاسې مهرباني وکړئ لایف شیر کړئ او دلته سره پات شئ. هغې نه به هم څو ملګري لیاوړو انشاءالله. الحمدلله انس حقاني صاحب ډیره مننه قاري صاحب. الله پاک دې تاسو عزت وکړي. ملګرو دا سټوډیو که لږ خالي کړئ تر څو چې محترم انس حقاني صاحب موږ سره په اړیکه باندې سي. تاسو ټولو نه مو هیله دا ده هغه د موږ هم نظرې ملګري کله کله که موږ کومه خبره تیزه کوو په هغه مه خفه کیږئ. نهایت زیات مجبوري وي ځکه که تاسو د ما په ځای په دې سټوډیو کې وای دا لپټاپ به م د ځمکې ته راښکلی و. نو هیله مو تاسو نه دا ده قربان مو شم چې د موږ درانه مېلمانه موږ سره په لیکه باندې سي. نو هیله مو دا ده خیر د تاسو نن لیدونکي پاتې شئ تر څو انس حقاني صاحب موږ په لیکه کې ځان سره راواخلو. قاري صاحب